د منظور پښتين توند وینا پښتنو ته. منظور پښتين وایي پښتنو په تاریخ کې پر خپل تندي تور داغ پورې کړ. دا چې څنګه ولې نور جزئیات سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په جمرود کې د پښتون قومي عدالت جرګې پر ګډونوالو د پښتونخوا د پولیسو له لوري د برید پر غبرګون کې وویل پښتنو پولیسو د پاکستان په اشاره په تاریخ کې د ځان لپاره په خپل تندي یو تور داغ جوړ کړ. ښاغلي پښتين پاکستاني ریاست ته مخاطب کړ او زیاته یې کړه تر هغې چې مې په وجود کې یو څاڅکی نه پاتې وي دا جرګه جوړوو او د قربانۍ ته په خوښۍ حاضر یو. موږ ته د خړ کمر حادثه یاده ده. موږ بند تیر کړی، موږ مخامخ مرمۍ وخوړلې، موږ په زندانونو کې په سپیو وداړل شو او کوم تکلیف نه و چې موږ نه دی تیر کړی. موږ دې څوک نه ډاروي. پښتين وویل په ډالري جګړو کې د پښتنو 2 لکه کورونه ویجاړ شوي، 80,000 شهیدان مو ورکړي، 26 بازارونه مړنګ شوي او ملګري راڅخه بندیان شوي. خو د اکتوبر پر 11 به دغه حساب کتاب کوو. پښتين له ټولو ځوانانو وغوښتل چې عاجل ځانونه د جرګې میدان ته ورسوي او پر سوشل میډیا هم دغه یو څو ورځې د پښتون قومي عدالت جرګې ته وقف کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه واخې شوې.